معطا کی امام مالک رحمت اللہ علیہ لیکلی دی روایت نقل کړي دی وی د جنگ احد په موقع باندې دو صحابه کرام عبداللہ ابن عمر ابن جموح او عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما دا دو صحابه نو ډیر صحابه کرام شهیدان شول خدا دو امام الانبیاء په یو قبر کې دفن کړل ځکه قبرونه به کم نو دا دواړه په یو قبر کې دفن شو دا دو صحابه کرام صحابه مو په احد کې شهیدانم شول دا دواړه دفن کړل په یو قبر کې نو بیا ډیره موده پس سیلاب راغی چې سیلاب راغی د صحابه کرامو دور شپږ څلوېښت کاله منځ کې تېروتي چې سیلاب هغې علاقه باندې راغی نو د دې دا قبر لږ د برې نه وران او دنده پکې دا دوه صحابه کرام دا دو شهیدان صحابه کرام پکې دفن نو امام مالک رحمت الله علیه روایت نقل کړي دی وی چې کله دی هغه قبرونه قبر اوس پړدو نو دواړه صحابه کرام په خپل قبر مبارک کې دسی پراتو لکه دا چې پرون دفن شوي دي او یو پکې زخمیو نو هغه دسی په زخم لاس یې خو هغې زخمی ځای باندې وی لاس وی چې مونږ ورته هغه لاس داسې لرکه بیا هم پرېښودو نو هغه لاس دوباره لاړ او په هغه ځای ولګېد په کوم ځای چې زخم او په منځ کې شپږ څلوېښت کاله تېروتي وو انبیاء کرامو وجودونه رب العالمین په ځمکه باندې حرام کړي دي دې ته ځمکه څه نشي ویلی د انبیاو وجودونه محفوظ پراتی خپلو قبرونو کې نو درود وایي د جمعې په شپه او په ورځې ډېر زیات وایي جبې په درود شریف لندې ساتئ یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی د دین احکام خو ډیر دي عملونه خو ډیر دي ما ته داسې یو مختصر عمل نه ښیي چې زه د ژوند وظیفه جوړه کړمه اوس هم بعضې کس راشي مولي صاحب ذکرونه ډیر دي او اعمال ډیر دي او هر ښه کار دی خو داسې څه مختصر دغه نشته چې زه د خپل ژوند یو معمول جوړ کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته عجیبه خبره وکړله نبی علیه السلام ورته فرمایي همیشه خپله ژبه د الله په ذکر لنده ساته بس ژبه وچومه که په اجره کې ناست یو که په جومات کې ناست یو که په لاره روانې که په دکان کې لګیئ دکانداری کوي خو ژبه د الله په ذکر باندې لنده ساته بس ژبه هر ټیم د الله په ذکر لنده ساته په لاره روان یې ژبه د الله په ذکر لنده ساتئ دکان کې ناست ژبه د الله په ذکر لنده ساته د الله یاد کوه د الله یاد د ژبې نه مه وباسوې هر ټیم ژبه د الله په ذکر باندې لنده ساته صحابی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی نبی علیہ السلام ورته څه دعا کو دی پړی نو ووایه ځه چې وی غواړم چې الله یې قبوله کړي صحابه ډېر بختورو ډېرې ښکلي ښکلي موقع به ورته میلاوېدې چې نبی علیہ السلام سړي ته خپله وی وغواړه څه غواړې چې زه درله د رب نه وغواړم نو چې امام الانبیاء د سړي په منځ کې ناسي سړي ته وی وغواړه څه غواړې چې زه درله وغواړم صحابي ته وی بس بختور صحابه وی څه غواړې هغه هم صحابي و نو وی ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم نو مرافقتک فی الجنه چې په جنت کې ستا ملګری شم نو بس دقه دعا راله وکړه مونږ خو وایو چې مال ډېر راکړي او غریب یم او چې مالدار شم وی چې ستا ملګری شم په جنت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی ډیری سجدی لګوه ډیری سجدی لګوه ما سره به د الله په جنت کې ملګری کی تندې هر ټیم د الله ذات ته لګوه سجدی ډیری لګوه وی ما سره به د الله په جنت کې ملګری کی نو ګوره دعای ورتم وکړل او عمل ورتم وخو نو پته لګي چې محنت به کوي بغیر د محنت نه کار نه کیږي نبی علیہ السلام ورته وی ډیری سجدی لګوه الله به ما سره ګوره په جنت کې ملګری کیږي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ډیر رکوټه و یو خو عباس رضی اللہ تعالی خود نبی علیہ السلام تر دی دا غزوه عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دسماتی تلاړو نو دې ډېر رکوټې و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدد او داسو برابر کړلې ټول انتظامات کړو نبی علیہ السلام چې راغی ودا چا کړی دی ودا عبد الله ابن عباس دې خو ډېر معصوم نه دی دومره د پوهې کار کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی زه ځان تر نږدې کړم او دسی ځان پوری جوخ کړم نبی علیہ السلام چې جوخ کړم وی اللهم علمه الكتاب ربا دت د کتاب علم ورکی دت د قرآن علم ورکی او ځان پوری نوی موضوعا کی نن چې ټول تفاسیر وګورئ ټول کتابونه وګورئ او کله په یو آیات کی تفاسیر مختلف راشي نو چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول راشي نو خلق وی رئیس المفسرین عبد الله ابن عباس رب العالمین تین رئیس المفسرین جوړ کو د قرآن تفاسیر چې څومره صحابه او تابعین او تبع تابعین کړي دي داغي ټول سردار نن عبد الله ابن عباس دی رضی الله عنهما دا د چا د دعا برکت دا چا ځان پوری ونیو بس دا د چا د دعا برکت بس دا ځان پوری چا ونیو صحابه کرام ور سره ناستی کس راغی د بارنه وی دا الله حبیب دا دین اسلام قبلوما دین اسلام قبلوم اسلام راوړم خود زنا نه مزړه نه صبرېږي وی د زنا اجازت پراتی صحابه کرام په راپن شول نبی علیہ السلام ته بس دې پرې ده دته سموای ځان ته را نږدې وی چې ځان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نږدې کړم ما ته وای ډیر په عجیبه اندازې زه پوه کړم ما ته وای ته دا خوښی ته دا برداشت کوي چې ستا د خور سره دا عمل وشي ما نه ستا د مور سره د لور سره د هغې باره کې دا خوښی ما وی نه وی ما ته وایي ته چې ما نه اجازت د زنا غواړې دا به د چا مور نه دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه چې کله تا پردی زنانه ته د خپلې مور په نظر وکتل بیا به ستا په زړه کې د زنا خیال نه راځي ښه تا بړه کې به د زنا خیال نه راځي چې څنګه زه نه برداشت کوم داسې به دام د چا موري که نه داسې به دام د چا خوري که نه د دې به هم بچي که نه ښه د دې به هم وروڼه یي که نه هغه برداشت کوي وی نبی علیه السلام چې راته دا خونه وکړه نو ګوره یوازې خونه به یې نه کوله وی د هغې نه پسې ځان ته نږدې کړم دا لاس یې را باندې داسې کېښود چې دا لاس یې داسې کېښود وی چې اللهم اغفر ذنبه ربا د د ګناهونه معاف کې وطهر قلبه رب د د زړه صفا کې زړه پاک کې هغه وایي وی د مرګه پورې چې څومره ژوند مې زما چرته پردی زنانه ته بیا سترګې نه دي اوچتې شوي ښه چې امام الانبیا د ټولې دنیا استاذ چې زما رهنمایي وکړله ما ته یې ښوونه وکړله زما یې رهنمایي وکړله داسې بهترین استاذ نه دنیا لیدې و نه داسې بهترین استاذ به دنیا وویني